حمید خراساني د تاجکستان په اړه مې خبرې ناسمې وي، بخښنه غواړم. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ، د نن ورځې تازه خبر ده. د طالبانو یو قومندان حمید خراساني وایي څه وخت مخکې یې د تاجکستان د خلکو او ولسمشر په اړه خبرې کړې وې چې لامل یې د معلوماتو کمی و. نوموړي وایي وروسته یې معلومات ورکړل شو او پوه شو چې د تاجکستان دولت اسلامي دی او خلک یې مسلمانان دي. نوموړي وایي تاجکانو په معاصر تاریخ کې اسلام ته دومره خدمت کړی چې نورو قومونو نه ده کړی. خراساني د تاجکستان د خلکو او ولسمشر په اړه د خپلو پخوانیو څرګندونو له امله بخښنه غوښتي او وایي چې موږ ټول یو خلک او یو ملت یو. هغه تر دې مخکې په یو ویډیو کلیپ کې د تاجکستان حکومت بېدینه بللی و او ویلي و چې هغه هیواد کې باید اسلامي نظام جوړ شي. خراساني چې د جمهوري نظام پر وخت د ناقانونه کړنو تورن و، د طالبانو په راتګ یې د دوی په حکومت کې د یو قومندان په توګه وسلې او امکانات ترلاسه کړل. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.